الحمدلله چې داسې د اسد 40مه چې د امریکا او ناټو له ښکېلاک څخه د ازادۍ له 3 کلیزې سره برابره ده، دلته د یوې لویې راټولېدنې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو د ازادۍ په ارزښت او په دې لاره کې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د اسلامي امارت د مجاهدینو په بېشماره قربانیو، زحمتونو او سرښندنو وویاړل شو او په ملت غږ وشو چې له دې وروسته د خپلې ازادۍ د ساتلو او پاللو په برخه کې هڅې وکړي. لله الحمد. امارت اسلامی مجاهدینو قربانی هغې رنګ راوړی دی. زمونږ هغه شهداو ته لله الحمد سترګې کولاو دي او سترګې مو ته رڼې دي. د نړۍ د مسلمانانو او د ملت نه مو دا غوښتنه ده چې د دغه سترې بریا، د دغه سترې کامیابۍ ناشکري ونه کړي او د دغه شکر ګزار واوسېږي. اسلامي حکومت بنیادي غرض و مقصد هغه داسې معاشره قایمول دي چې د مظلوم اواز پکې واورېدلی شي، د مظلوم د اواز تپوس شي، د ظالم مخه ونیول شي. د دې خاورې کې الله پاک یو برکت کړی، دا ازادي درکوي، دا داسې خلک درکوي چې د هغوی په دل دماغو کې د حریت اواز پروت دی، د ازادۍ اواز پروت دی. چېرته به نشي کولی چې یو کافر، یو ظالم بدماش راشي افغانستان کې د ازادۍ ساه واخلي. دا به نه شوي، نه به وشي انشاءالله. کونړ والي او د امنیې قمندان په خپلو څرګندونو کې وویل افغانان بختور دي چې رب تعالی د ازادۍ او د یوه سوچه اسلامي نظام څښتنان کړه او د همدې دواړو ارزښتونو په برکت به هیواد د پرمختګ په لور ګامونه هم اوچت کړي. ازادي الله راکړه، اوس دوم سي اسلامي نظام، د اسلامي نظام هم الله راکړی. د دې اسلامي نظام د بقا، د اسلامي نظام د دوام د دې لپاره هم اوس ولسونه او خلک هم مسؤلیتونه لري، مجاهدین هم مسؤلیتونه لري، علما هم مسؤلیتونه لري، د پوهنتونو استادان هم مسؤلیت لري. که دا مسؤلیت په سم انداز باندې ادا سي، په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا نظام ته به الله پاک دوام ورکوي. ملت او مجاهدین د نظام په ساتنه کې دغه رقم بریالي کې لکه د استقلال یې واخیسته، د اشغال په ماته کې بریالي شوله، نو پروردګار عالم دې د شرعي نظام په ساتنه کې هم دغه رقم بریالي ولري. زمونږ یوازې هدف دا نه و چې اسلامي نظام امریکایان به د وطن نه شړو، بلکې موږ هدف دا و چې امریکایان به د خپل وطن نه شړو، په دې وطن کې به اسلامي نظام نافذ کوو. د اسلامي نظام په تنفیذ کې به موږ کوشش کوو. کونړ کې د ازادۍ د جشن په مراسمو کې د اسلامي امارت وسلوال قوتونه، د ښوونځیو او دیني مدارسو زده کړیالان هم د ازادۍ د شعارونو په ورکولو د مشرانو تر مخې تیر شول او د دې پرتمینې او تاریخي ازادۍ مبارکۍ یې وړاندې کړې.